محمد بن ابراهيم النقي عن عبد الله بن جدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال اسير قال علي المدني قال شهرة لا اسمع لم يسمع ابراهيم النقي عن عبد الله الجدري حديث المسيح وقال زائدة عن منصور كنا تريد ابراهيم التيمي ومعنا ابراهيم النقي فحدثنا ابراهيم التيمي عن ابن ميمون عن ابي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخفين قال محمد احسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال قال بعث وقول علماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسك المقيم يوما وليله والمسافر في صلاه 3 ايام ولياليهن وقد روى بعض اهل العلم انه لم يوقيت في المساء الكفين وهو قول مالك ينسي والتوقيت صح دلته دا دوم حدیث مبارک اول خو مسح د درې شعروز او د یو شعروز خبره ذکر شوه دا دوم حدیث مبارک کې صرف دا یو لفظ ده حضرت صفوان ابن عسال وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن تر دغه مشکل نشته په سفر کې به موږ ته ویل چې درې شعروز موزه ما باسه مسح کوي الا من جنابه او که جنوب شوه د جنابت په حال کې چې غسل کې بیا مسح نشته البته بیا موضوع لري کې ټول قدم منځه بیرته تبسوي ولکن من غائط وبول ونوم دا لکن خو د استدراک لپاره راځي دغه څه معنا ما باسه الا من جنابت د جنابت په حال کې باسه لکن د غائط او د بول نه باسه نو څوک وی چې دلته عبارت کې تقدیر ده لكن لا ننزع من غاية وبول ونوم څوک وی چې عبارات کې قلب شوی ده تقدیم او تاخير شوی ده اصل کې داسې ده يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن من غائط وبول ونوم الا من جنابه حدث اصغر او حدث اکبر فرق ده که بول وی که غائط او که ویدتوب نواقص دي د وضو خو داس مات شو مسانه مده بیرته به مسحو کې موزه استل نشته الا من جنابتين او که جنوب شو د جنابت په وخت کې بیا په مسبانه کې تفانه کې بیا موزه مدي باب في المسلمين على ابو سلمة وبه قال حدثنا ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم اخبر سعود بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كعب بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله قال عيسى وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي واسحاق وهذا حديث معلول لم يسند ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم وسألت أبا جماعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن مبارك رواها عن ثور بن رجاء قال حدثت عن كعب بن المغيرة مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة اوس مسح چې کیږي په موضع باندې په کوم طرف کیږي ظاهر حدیث مبارک راغی حضرت مغیره ابن شعبه نه کاتب دی مغیره روایت نقل کوي چې پیغمبر علی السلام مسح وکړه اعلی الخف واسفله په اعلی د موزه او په اسفل د موزه د اسفل نه اول کوم مراد ده ګوري موزه چې پوښوا د موزه منځ یو برسر اړخه یو منځ د منځ تیم اسفل ویل کیږي او تلای یو موزه د یو لاندې تلای د دقم اسفل ویل کیږي د دق اسفل نه غ تلای مراد ده د نن په موزه کې ګوتې په ورننه یستل انن لوري مسکول دا نه د مراد چې د موزه د پاسه لوري مسح وکړه او د نن ملاس په ورننه یست د نن لوري نه مسح وکړه نه په پاس لوري د موزه مسح وکړه په کوستدي باندې وکړه و چې دغه مسح په باب د موزه کې اختلاف ده بعض ائمه وی په اعلی او اسفل په دواړو باندې به مسح کوي او دلیل په دغه حدیث مبارک باندې نسی دغه جواب ده چې په خپل دغه حدیث کې ترمذی ویل دي چې دا حدیث معلول ده انقطاع کې راغلی ده بل کاتب دی مغیره مجهول ده نو مې نه د ذکر شوی خو دغه نه لاندې نکته جواب کړی چې نو مې روات ده او دغه روایت نقل شوی دي ثقه ده اصل کې مسح په موضوع چې کیږي په ظاهر د موضوع کیږي لاندې طرف په تلی باندې نه ده ولی حضرت علی کرم الله وجهه یې بل حدیث ته پیغ باندې متمسک نسو که شریعت
مجرد په رأی وای مجرد رأی وای نو از اسفل د موضع دا بهتر و په مسطر اعلانه ولی ککړی کې کوم لري خپل ککړی کې لیکن چون چې په مجرد عقل نه ده نو ځکه اعلی په شریعت کې ثابت پیغه عمل کیږي په مجرد عقل دا معنی چې په اعلی کې عقل هم شته نقل هم شته نقل خدا دا د واضح چې نبی علیہ السلام مصرف په اعلی د موضوع کړي عقل هم شته عقل دا وی چې آثار د او دا ستل منځ پاتې وي آثار په لاندې طرف پاتې کیږي کبیر سیره پته لدی چې لاس تیر کو خو هغه خو دستی بیرته بیا چې پاتې کیږي بیرته ختميږي بل پرتاله طرف ته تلويث راځي نو عقلم دا وی نقلم دا وی چې برسیره طرف پوشي خو که مجرد عقل وای د مجرد عقل به بیا دا تقاضا و چې اسفل جانب ذکر لایق د په مسح باندې چې مسح خو تطهیر ده تطهیر خو د ازاله د حدث یا د نجاست ویل کیږي خو لاندې لور نجس کیږي دغه باندې مسح وکړه چا کوم لور نجس کیږي مسح پیغه وکړه خو عقل و نقل په دواړه جمعي مخکې موږ تاسو ویل چې حسن او قبح د اشیاء شرعي ده مجرد عقلي نه ده خو عقل ادراک کړی شي او مخکې ما درته طریقه وکړه چې د موضوع په سر به ګوتې کېږدي پورته طرف ته بیا راکش کړي خو وایي که ویرغه ویم ورسره کېږدي داسې مکمله چمبه کېږدي بیا راکش کړي نو دا افضل ده صرف که ګوتې کېږدي دا لندې ګوتې په راکش کې هم تر ساقه پورې صحیح ده خو که کپین ورسره کېږدي لاسونه دې لانده کړه او په موضوع دې کېښوه بیا دې داسې پورته طرف ته راکش کړه تر جانب اعلی پورې دا اعلی او هغه افضله طریقه ده لکه د دوم باب بیا مسح علی ظاهر روان د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې ما حضرت پیغمبر علیه السلام ولید چې مسح په موضوع وکړه په ظاهر د موضوع وکړه دلته د اسفل خبره ردب کې راغلی او بل سړی که فکر وکړي په مسح کې استيعاب شته نه نو اسفل ته ضرورت ده خو طرفونه هم پاتې دي د شاده لور هم پاتې ده په مسح کې خو استيعاب شته نه او هغه راوي چې دا ویل دي چې ما نبی علیه الصلاه والسلام ولید چې په اعلی او اسفل په دواړو مسح وکړه دغه لپاره به یو توجیه وکړو توجیه ده عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهر ما قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن زناد عن نبيه المورة عن مغيرة رضي الله عنه ولا نعلم أحدا يذكر المورة عن مغيرة على ظاهر ما غيره وهو قول غير واحد من أهل العلم قال وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي زناد وقال محمد كان مالك يشير بعبد الرحمن بن زناد دغه څه مطلب ده څوک جرح کوي څوک نه دا توثیق ده څوک جرح کوي چې دا وګوره دغه نه بری خو طالب د ورته ویلې چې اوس موږ ته معلومات نه کیږي په دغه علاقه کې او مخکې خو موږ تاسو ویلو خو جرح او تعدیل خو شروع د علماو حالات هر چا ته خو نو معلوم نو زه د تانه حدیث د کوم او دیغه چانه زده کوم چې ته مشوره راکې د مشوره د حضرت عبدالرحمن ابن زناد ورکړه دغه مشوره د ابن ابي زناد ورکول دلیل د توثیق ده چې د امام مالک څخه پرای باندې غم څه قدر نو د مانم روایت نقل کوي چې د حضرت عبدالرحمن ابن زناد